معزز سامعین و حضرات، چونکی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د میلاد میاشت ده او د میلاد شپې او ورځې دي. عموما د میلاد په مناسبت باندې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صفات او صورت او سیرت بیانېدل پکاري. موږ تاسو د الله رسول وپېژنو چې د الله رسول ابتدا څنګه وه او انتها څنګه وه، د وحی تسلسل څنګه وه، د دې ټولو پیژندل لازمي او ضروري ده. ځکه یو دکاندار څخه که پوښتنه وکړي چې د مال څومره قسمونه ته وپوښتې، ځینې دا ټول یې زده وي او هغه مال او هغه سامان په هره طریقه او په هر اړخ هر ورځ ورته ریټ معلوم وي چې نن ورځ دا ریټ ته، سبا دا ریټ ته. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات نه یې ورته معلوم. چې پوښتنه وکړي رسول الله مبارک څوک و، بس وایي پیغمبر و. نو څنګه پیغمبر و؟ د دې صفات زده کول پکار دي، د دې صفات پیژندل پکاري. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نوم او د پلار او د نکاح هغه دا ده چې محمد صلی الله علیه وسلم د عبد الله زوی دی، عبد الله د عبد المطلب زوی دی، هغه د ابن هاشم زوی دی، هغه د عبد مناف زوی دی، هغه د قصا زوی دی، قصا بیا د کلاب زوی دی، کلاب د مرہ، هغه د کعب، هغه د لویی، هغه د غالب، او هغه د فهر، او هغه فهر بیا د مالک، مالک بیا د نظر، نظر بیا د کنانه، او کنانه بیا د خزیمه، خزیمه بیا مدرکه، بیا مدرکه زوی دی د الیاس، الیاس زوی دی د مضر، مضر زوی دی د نزار، او هغه بیا زوی دی د معد، معد بیا زوی دی د عدنان. تر دغه ځای پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب متفقه ده، یعنی تر دغه عدنان پورې په هیڅ چا کې هم اختلاف نشته. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نسب تر د عدنان پورې، او د دې عدنان څخه بیا چې آدم علیه السلام پورې چې کوم نومان راځي د سلسله د نسب، په دې کې اختلاف دی. بعض علما وایي چې کذب الوضاعون یا نسابون چې کوم خلک نسبت بیان کړی ده د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د نومانو، دا درواغ ویل ده او دا په درواغ اخته دي. نو تر دغه ځای پورې چې د عدنان، معد ابن عدنان، تر دې ځای پورې سلسله د نسب د رسول الله مبارک دا یقیني ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خو د پلارګنۍ د خوا سلسله د نسب، د مور د خوا د نبی علیه السلام د نسب سلسله داسې ده چې د رسول الله مبارک نوم حضرت بیبي آمینه نوم یې ده، هغه بیا لور د وهب، هغه بیا لور د عبد مناف، هغه زوی د زهره، زوی د کلاب، زوی د مره. یعنی پشپژم پشت کې رسول الله مبارک پدری او مادری نسبت سره یو ځای کیږي، صرف په دا ځای باندې تاسو سره خلاص کی. یعنی تر کلاب پوری د رسول الله مبارک هم د پلار د خوا او هم د زوی د خوا نسب د سلسله یو ځای کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش د ربیع الاول د دوشنبه په ورځ باندې سوی ده، محقق او صحیح قول دادی. او دا هغه کالو چې د اصحاب الفیل واقعه سوی وه، کم صورت چې نازل دی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. دا صورت چې په کم کال نازل، دا په کم کال چې د اصحاب الفیل واقعه سوی وه، دا صورت هم نازل دی، رسول الله مبارک په هغه کې پیدا سوی ده. خو په تاریخ د ولادت کې اختلاف دی. بعض علما وایي چې دویم تاریخ چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیدا سو، بعض وایي چې دریم دی، د بعض بنسبت باندې 12 دی. خو صحیح قول دا ده چې په 12 د ربیع الاول کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیدایش سوی ده. وفات په صحیح قول نه ده، نور اقوالم دي. او چې کله د رسول الله مبارک په کوم شپه کې چې ولادت کېدله، پیدا کېدله، کسرا د ایران یو شهر و، غټ فارس ورته وایي، پخوا یې ورته فارس ویل، اوس یې ورته ایران وایي. په دې غټ محل و، غټ بلډینګ و، د دې په محل کې زلزله راغله. داسې سخته زلزله وه چې ټولو خلکو واورېدل، او 14 ګمبتې د هغوی ونړېدلې چې دا د هغوی د سلطنت د تزلزل وخت راغلی و، او 14 حکمرانان سلطنتونه ختم سو. فارس داسې علاقه وه چې هلته خلکو د اور عبادت کوي، دا د اور نه د اور عبادت وی کوي، پرستش وی کوه. نو په دا وخت کې د 1000 کالو اور را شروع چلانو، یعنی 1000 کال دا اور لګېدی،
او په کوم شپه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو په هغه شپه کې علامت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش دا و چې هغه اور مړ شو اور بالکل ختم شو اور مور نو او دا علامت د دیو چې معبودان باطل او باطل معبودانو انهدام او د انکسار وخت راغلی ده او د هغې زمانه راغلی ده نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته شیدې چا ورکړي دي رسول الله مبارک ته شیدې حلیمه د ابي زویب لور شیدې ورکړي دي او د دې سره تر شق صدر پورې نبی علیه السلام ورسره و یعنې تر هغو پورې چې د رسول الله مبارک شق صدر کېده سینه مبارکې فرشتې خلاصوله اپریشن یې ور وکړي او په سینه کې په زړه یې راوایست او په زړه کې چې کومه وینه وه دا ټول دا هغه وینه چې ناسمه وه هغه یې ټول وایستل او د زمزم په اوبو باندې پرېولله او بیرته یې دننه کړه او سینه یې ور وګنډل تر دا ټیمه پورې د حضرت د حلیمې سعدیې سره وه او د علم څخه یې دا زړه ور منور کړي ځکه د انسان په زړه کې یو حصه ده چې په هغه حصه کې دا شیطان خپل نیش لګوي خپل مشوکه لګوي هغه ځای ځینې ختمه سوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شیدې د ابولهب مینځه سویبیه ورکړې ده سویبیه د ابولهب مینځه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شیدې هغه ورکړې ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرورش هغه ام حبشیه چې د هغه نوم برکه وه هغه کړې ده چې رسول الله مبارک چې کله مشر سو غټ سو بیا یې هغه آزاد کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم علماء کرام فرمایي چې د مور په نس کې و چې د حضرت عبدالله رضی الله عنه وفات شو چې د رسول الله مبارک پلار دی یعنی نبی علیه السلام د مور په نس کې و چې پلار یې وفات شو او بعض علما بیا وایي چې یا رسول الله مبارک د 2 میاشتو چې پلار یې وفات شو بعض وایي چې یا د 2 کالو 4 میاشتو چې پلار یې وفات شو په دې کې اختلاف دی د رسول الله مبارک مور بیبي دا چې وفاته شوې ده د رسول الله مبارک عمر د 4 کالو یعنی نبی علیه السلام 4 کلن و چې د رسول الله مبارک مور وفات شو خو په دویم روایت کې بیا دا راځي چې د 6 کالو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 6 کالو چې مور مبارک یې وفات شو او د رسول الله مبارک پرورش د رسول الله مبارک غټول داغي پرورش ورکول داغي هغه ظاهري چې عام خلک یې تربیت بولي داغه دا د عبدالمطلب ته ور وسپارل شو عبدالمطلب چې نیکه و د رسول الله مبارک عبدالمطلب ته پرورش ورکړي چې دغه محمد صلی الله علیه وسلم دا تا ته در سپارلی ده ته پرورش وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر په هغه ټیم کې د 2 کالو 10 ورځو وه چې د عبدالمطلب هم د دنیا څخه ولاړی او د هغې نه د پرورش د تکفل نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام مبارک تکفل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کفالت بیا حضرت ابو طالب ته ورکړه چاکه یې و ابو طالب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر د 12 کالو 2 میاشتو 10 ورځو وه چې ابو طالب د شام په سفر ته روان کی چې کله د بصره شهر ته ورسېدی نو بحیره یو راهب و د هغه زمانه کې د پیرانو ته نیکانو خلکو ته به راهب ویل نو راهب چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ولیدی نو پوسو چې دا هغه پیغمبر دی چې د الله رب العالمین د خوا رسول استول سوی د ټولې دنیا دپاره د رحمت ذریعه ده د رحمت سبب دی بیا حضرت ابو طالب ته وویله چې ته چې کله دغه کوشنۍ روانوې او ته وړې یهودو ته نو یهود به دا ووژني مړ به کي شهید به کي لہذا هغه مه وړه ځکه دا پیغمبر ده چې په آخر الزمان کې راځي ځکه چې ما درخته ولیدل هره درخته به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سجده کوله او کله مې پاڼه ولیده رسول الله مبارک ته به سجده کوله او کله مې ډبره ولیدله هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سجده کوله او ډبره درخته دا هیڅ چاته سجده نه کوي ما سوا د هغه انسان نه چې هغه پیغمبر نه چې کله ابو طالب دا خبره واورېدل د دې بحیره راهب نو ویله چې یاره زه نظم هغه طرف ته نو شام ته نه وړم
ابو طالب بیرته رسول الله مبارک راويسته مکه مکرمه ته